دا د چمن ښار کثافات او خځلې دي چې له کلونو د ښار د عمومي سړک ترڅنګ غورځول کیږي او هیڅ مشخص ځای نه دی ورته تعین شوی. د کثافاتو په سیمه کې اوسیدونکي خلک وایي د دوی کورونو ته څیرمه اړول شوو کثافات یې ژوند سخت کړی. دوی له دولته جدي غوښتنه کوي چې یاد انبارونه دي د دوی له مینو او استوګنځایونو له مخې څخه لرې کړي تر څو دوی یې له بدبویي څخه هوسا سي. منم عبدالسلام دی رور مر د دې انبار څخه ډېر بې اندازې په تکلیف یو د ورځې هم د شپې هم. مهرباني د حکومت څخه موږ دا کوو چې وروره د خپل انبار دې بل ځای منتقل کړي یا به د منځو ته منتقل کړي. دلته موږ ډېر بې اندازې په تکلیف یو. کورونه علاقه اوس غټه ده. مهرباني د حکومت وکړي چې موږ څخه د خپل شی لرې کړي بل ځای ته دې واړوي. په دغه ښار کې یوازې عمومي استوګنځایونه او واټونه نه بلکې هدیرې هم له کثافاتو څخه نه دي خوندي. د ښاروالۍ یوه لویه زړه هدیره اوس له کثافاتو ډکه ده. دا زموږ زړه د ښار د میونسپلټۍ اداره ده. په دغه اداره کې زموږ د ګرد د ښار د چا نیکونو د چا پلرونو د چا نازولي پټ دي په دا اداره کې. دا د کلیو د بازار انبارونه راځي پر دا کبرو باندې لویږي. که موږ که میر عجایب الله کار ولاړ سي د ښار د 5 کسانو څخه پوښتنه وکړي د زوړ ټپ کومه علاقه چې ده پر هغه ځای باندې هغه ټپ جوړ سي. دغه زموږ د دغه عذاب زه بیریږم چې پر زموږ په ګرد ښار بیا عذاب راسي. د دغه عذاب څخه الله پاک موږ بچاو کړي. نو زه ستا په توسط سره دغه پیغام و عجایب الله اکا ته و ډیپټي میر مطیع الله خان ته چې ځوان دی د مطیع الله خان دا د مطیع الله خان د خپل اداره هم ده د دوهم پلار د لیپټ دی. نو موږ د ټولو کونسلرانو سره د ښاروالۍ سره د ضلعې سره دغه اپیل کوو ستا په ذریعه باندې چې د خدای دپاره د دغه انبار د دغه ادرې غم وخوري. نن ویسل د چمن ښار د کثافاتو په اړه د یاد ښار د ښاروالۍ نظر هم واخیستی. ښاروالي وایي که بودیجه ورته ورکړل سي هڅه کوي چې عمومي ځایونو څخه کثافات ټول کړي. دغه ښار په دا 15 کالو کې شي له لاس نه دی ورغلی. دوغونې در وس بار سوي دي چې اندازه یې نشته. ما پر دا 2-3 میاشتې کېږي دا کونسلران صاحبان ناست دي. ما پر یو ډمپرې ورته درولي وې دغه مخ وړي دي خالي کړي مو دي. کوشش کوو چې دا نور هم دغسې خپله وسه پورې کوشش کوو که یا چپنډ راغلی یا منګوره راغلی. روغتیا پالان وایي د کثافاتو څخه بېلابېلې ناروغۍ انسان ته لیږدول کیږي چې انسان د مرګ تر برید رسولی سي. د دغه انبارو څخه چې دی دا یو ډېره غټه ګندګي ده. د دې څخه یو ډېره لویه ګندګي هم پیلاویږي ځکه پر دا باندې یو مچر و غوماشي مثلا دا مچان دا هر څه پر دغه کې کښېني. دا تولد پر دا شي باندې کې رقم قسم حیوانات پر دا پیدا کېږي. ځکه دا چې بیا پر دا خوراکي توکو باندې پرېوځي دا بیا موږ چې دا خوراکونه کوو دا ټوټل نه ازمېږي بیا پر انسان باندې. ځکه د دې څخه نورې ناجوړې پیلاویږي. دا یو ګندګي ده. دا څه چې دی یو ډېرې غټې ناجوړې پېښېږي مثلا ټایفاید ناجوړې ده ملیریا ناجوړې ده. ټایفاید هغه ناجوړې ده چې د ګندګۍ څخه پیلاویږي بیا انسان تر ډېره حدو حدودو پر رسي. د دې ناجوړې څخه بیا نورې ناجوړې قسم پیلاویږي په انسان کې. د انسان ژوند د چاپیریال سره تړلی دی. چاپیریال پرته له انسان او انسان پرته له چاپیریال شتون نه لري. خو موږ به کله ښاري فرهنګ زده کوو. دا هغه پوښتنه ده چې دم ګړی یې ځوابول ناشونې برېښي. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس فیض محمد سړک چانسپورټ ته څیرمه، چمن.